بیا هم په خیر راغلی. د ځوانانو راډیو سوپر جام سیالیو د هیواد په کچه د 8 زونونو د اتلو لوبډلو ترمنځ د ځوانانو راډیو او د افغانستان فوټسال کمیټې په کوربه‌توب په کابل کې د میهن ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د 2 ورځو لپاره په کابل کې ترسره شوې د کندهار منتخب میدان وردګو امید وطن د کابل میهن ځوانانو د ننګرهار اصیل د باغلان امیر روغتیا د بلخ قناعت د هرات غالب او د لوګر منتخب لوبډلو په ګډون د فوټسال کمیټې په ورزشي جن میوزیم کې پیل شوی وي. د ځوانانو راډیو سوپر جام سیالۍ د هیواد په کچه د 8 زونونو د اتلو لوبډلو ترمنځ د ځوانانو راډیو او د افغانستان فوټسال کمیټې په کوربه‌توب په کابل کې د میهن ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د 2 ورځو لپاره په کابل کې ترسره شوې د کندهار منتخب میدان وردګو امید وطن د کابل میهن ځوانانو د ننګرهار اصیل د باغلان امیر روغتیا د بلخ قناعت د هرات غالب او لوګر منتخب لوبډلو په ګډون د فوټسال کمیټې په ورزشی جن میوزیم کې پیل شوی وي. کمیته فوتسال افغانستان در تلاش است که فوتسال به نقطه نقطه افغانستان ببره. در این راستا اگر هر کسی با ما همکار میشه پیش قدم میشه این خودش یک جای افتخار است بر ما. خوشبختانه رادیو جوانان یکی از رادیوهایی بود، یکی از رسانه‌هایی بود که واقعا در این عرصه با ما خیلی کمک بزرگی کرد. به نقطه نقطه افغانستان رفتن، بازیکن‌های خوب از اونجا را برای کمیته فوتسال افغانستان معرفی کرد. گرچه ما با اونا قبلا معرفت داشتیم اما نه با این اندازه که فعلا با بازیکنایی که از ولایت خیلی دوردست اینجا حضور داشتن در مسابقات مرحله اولش در زونا اشتراک کرده بودن. د دې سیالیو ترسره کولو موخه د ځوانانو ترمنځ سالمه تفریح، یووالی او ورورګلوي رامنځته کول او په ورته وخت کې په هیواد کې د فوټسال لوبې ته د ودې او د هیواد د فوټسال لوبغاړو د وړتیاوو لوړولو لپاره د زمینې برابرول ښودل شوي دي. موږ د سوپر کپ سیالۍ ترسره کوو. په سوپر کپ سیالیو کې د دغه 8 قهرمانو زونونو لوبډلې یو بل سره مخ کیږي او نن به انشاءالله چې دغه سیالۍ پای ته ورسیږي. مطمئنا دغه لوبې د ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي، د فوټسال لوبې لپاره ډېرې زیاته ګټورې دي. دغه سیالیو څخه کولی شي د افغانستان فوټبال فدراسیون چې موږ ورسره همکاري لرو دوی کولی شي غوره استعدادونه پیدا کړي او بالاخره هغه لوبغاړي هغه د مسلکي پروسیجر وروسته په ملي لوبډلو کې هم حضور ولري. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د لوګر منتخب او د کابل میهن ځوانانو لوبډله سره مخ شوې چې د کابل لوبډلې له یوې بشپړې او هر اړخیزې لوبې وروسته د لوګر لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د باغلان امیر روغتیا لوبډلې له سختې مقابلې وروسته د ننګرهار اصیل لوبډلې ته 2-5 پر وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته یې لاره ومونده. په دریمه لوبه کې د هرات غالب لوبډلې د میدان وردګو امید وطن لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې سخته ماتې ورکړه. بلخوا په څلورمه لوبه کې د کندهار منتخب لوبډلې د بلخ قناعت لوبډلې ته 1-5 پر وړاندې ماتې ورکړه او له مخکې تګ یې وغورځوله او کندهار لوبډله نیمه پای لوبې ته ووته. د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د کابل میهن ځوانانو لوبډلې له زړه راښکونکې لوبې وروسته د کندهار منتخب لوبډلې ته د 5-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره ومونده. د نیمه پای لوبې په دوهمه لوبه کې د باغلان امیر روغتیا لوبډلې د هرات غالب لوبډلې ته د پلنټیو په پرلپسې ګول کولو وروسته ماتې ورکړه او د باغلان لوبډله د کابل میهن ځوانانو لوبډلې سره پای لوبې ته لاړه. په پای لوبه کې د ځوانانو میهن او د باغلان امیر روغتیا پیاوړې لوبډلې د سختې مقابلې لپاره په خورا ځواک او جوش لوبې ته ښکته شوې چې پای لوبه د کابل میهن ځوانانو لوبډلې په ګټه 1-9 پر وړاندې پای ته ورسېده او د کابل میهن ځوانانو لوبډلې د ځوانانو رادیو د فوټسال جام سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. سطح فوتسال که ما در رادیو جوانان دیدم نظر به سالهای قبل خیلی تغییر کرده بودم. این که نتایج میبینیم از این کیفیت فوتسال نشان میده مثل که تیم به جام جهانی رفت. از این معلوم میشه که فوتسال افغانستان رشد چشمگیر کرده و همچنین برنامه با کیفیت فوتسال و تیم‌های ملی و تیم‌های ردی ما انشالله تاثیر مثبت داره. برگزاری مسابقات در 34 ولایت کار بسیار بزرگی است که از طرف یک سکتور خصوصی با عنوان همکار در فدراسیون فوتبال و همکار با کمیته فوتسال افغانستان مسابقاتی را در این سطح برگزار میکنند. ما شاهد کارهای خیلی ارزشمندی بودیم از طرف رادیو جوانان که شما این ابتکار بسیار بزرگ را به عهده داشتین. تونستیم تجربه خود بالا ببریم و خیلی بازیکن‌ها حتی تا به حال در اینجا نام فوتبال نکرده و
خوب است که بازیکن‌ها بیاید اینجا فوتبال کنه تا تجربهشان بالا بره و تجربه کسب کنه. خیلی می‌خواهیم که ما را جزو تیم ملی فوتسال باشیم. تاثیر بسیار مثبت داشت و ما میتونیم از این مسابقات، از این رقم تورنمنت‌ها ما تجربه کافی خود حاصل کنیم. ما بازیکن‌های بیرون از ولایت خودم دیدیم و خیلی خوشحال هستیم و خوش شدیم که با ایشان معرفی شدیم و با ایشان بازی کردیم. با ما باعث خوشحالی ماست. د یادونې وړ ده چې ځوانانو راډیو د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د 34 ولایتونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره کړې.